لس کلن فیصل له خپل پلار سره د غره په لمنه کې سوځونکي لمر ته خښتې وهي. دا یې تر غرمې وروسته ښوونځي ته هم ځي. احمد وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر شي. غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم. پلار سره مې دا 2 کاله خښتې وهم او ساري خښتې وم. ماسکیني مکتب ته ځم. غواړم چې انجینر سم ډاکټر. دلته یوازې فیصل نه دی. محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل تره سره قالبونه اړوي. ماسپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د 8م ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیلې لري. په ساري راسو خښتې وو او ماسپښیني مکتب ته ځو. د شپې هم خپل درسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي. درس ویل دي درندو کارونه لاس واخلي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورۍ خپل بچیان اړ ایستلي چې ورسره خښتې ووهي. ګنې ټوله کورنۍ یې وږې پاتې کېږي. دا له مجبوریته دي. نیمه ورځ مکتب وایي، بعد له نیمې ورځې خښتې راسره وایي. مجبور یو، چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته. اندغه خښتو ته راولو، اندغه خښتې راسره وایي یا ټولوي اندغه کار کوي. د غربت په همدې تنګو ورځو کې بیا وروستیو ورښتونو تر ډېره د دوی خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې یې بارانونو له منځه وړي دي. والا باران خو چې اوس یې موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده. مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړې وه. یعنې موږ خښتې هم داسې په میدانو باندې هغه چې ورېځې راغلې موږ والا که دومره وخت نه ورته پیدا کړی چې دم دیوال کړې وې. نو ډېرې خښتې دیارې وه. کاسې تقریبا 7,000 8,000 تر 10,000 خښتې تخریب کړلې، خراب یې کړې. میدان وردګ یو له هغو ولایتونو دی چې اوسېدونکي یې له ناوړه اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي. ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټې وړي.